سلامونه دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به زده کړئ چې څنګه په خپل سیم کارت کې د انټرنیټ د دقیقو او د میسجونو پیکیج په ډېرې اسانۍ سره واخلو. همدارنګه د دې ترڅنګ به د مخابراتي شرکتونو نورې چوپړتیاوې هم زده کړئ. نو ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ ترڅو په ویډیو باندې ښه پوه شئ. نو د دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. افغان نیټورکس کله چې تاسو په پلی سٹور کې افغان نیټورک سرچ کړئ نو تاسو ته به همدا اپلیکیشن راشي. دا به تاسو انسټال کړئ. انسټال کولو څخه وروسته به دا تاسو اوپن کړئ. له اوپن کولو څخه وروسته پورته تاسو ته د نړۍ نښان ښکاري. نو په دې همدې باندې به کلیک کړئ او دلته تاسو ته درې ژبې درکوي. تاسو د خپلې خوښې ژبه انتخاب کړئ. له انتخاب کولو څخه وروسته ملګرو دلته تاسو ته په اتومات ډول د افغان بي سیم مخابراتي شرکت راوغوښته. نو دلته تاسو ته ښکاري دا د انټرنیټ کڅوړې دي، همدارنګه دا د دقیقو کڅوړې دي، دا د پیغامونو او دا د سیم کارت یعنی د مخابراتي شرکت نور چوپړتیاوې دي. نو راځو په انټرنیټ کڅوړو باندې کلیک کوو. نو دلته شي دا پیکیج دي ټولې چې کوم ډول پیکیج مو خوښ وي نو تاسو په اتومات ډول په دې شنه بټن باندې تاسو کلیک کړئ تاسو ته همدا پیکیج په اتومات ډول فعاليږي. تاسو کوم ډول پیکیج خوښ وي تاسو هغه فعال کولای شئ. همدارنګه له دې شنې بټن څخه تاسو حساب کتلی شئ او پورته نور هم د شپنۍ، اونیزې او ورځنۍ پیکیج دي. کوم ډول چې مو خوښ وي هغه تاسو ځان ته فعال کولی شئ. او همدارنګه ښکته تاسو ته د دقیقو کڅوړې ښکاري. په دې باندې هم تاسو کلیک کړئ. نو کوم پیکیج چې تاسو خوښ وي تاسو په فعالولو باندې په شنه بټن باندې چې کلیک وکړئ تاسو ته په دا پیکیج په اتومات ډول فعال شي. همدارنګه چې غواړئ چې دا پیکیج بیرته غیر فعال کړئ نو په سره بټن غیر فعالولو باندې کلیک کړئ تاسو ته بیرته غیر فعال شي. او همدارنګه تاسو ته د پیغامونو کڅوړې ښکاري. نو په دې کې هم تاسو چې کوم ډول پیکیج خوښ وي تاسو هغه فعال کولای شئ. په دې شنه بټن باندې کلیک کړئ تاسو ته فعال کیږي. همدارنګه په دې بل شنه بټن باندې تاسو کلیک کړئ تاسو خپل حساب کتل غواړئ چې زما په سیم کارت کې څو روپۍ دي تاسو هغه دلته کتلی شئ. همدارنګه په دې سره بټن کې غیر فعالول تاسو بیرته پیکیج غیر فعال کولای شئ. همدارنګه اخیره تاسو ته چوپړتیاوې یعنی د دې مخابراتي شرکت چوپړتیاوې دي. په لومړی کې دلته تاسو ته ښکاري کریډټ لیږل. کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو دلته تاسو ته د موبایل شمیره غواړي او دلته هم تاسو ته د روپو اندازه او بیا له هغې څخه وروسته په لیږلو باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به په اتومات ډول د دې سیم کارت څخه هغه سیم کارت ته پیسې لاړ شي چې تاسو دلته سلیکټ کړی دی. همدارنګه په دوهم کې تاسو ته حساب کتل. کله چې په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو ته په خپل سیم کارت پیسې وښیي چې ستاسو په موبایل کې ستاسو په سیم کارت کې دومره کریډټ دی. همدارنګه قرضه اخیستل. کله چې په داسې حالت کې یاست چې له دوکان څخه لرې یاست او یا هم په دوکان کې کریډټ کارتونه نه وي او ستاسو پیسو ته ډېر ضرورت وي په موبایل کې مو کریډټ کارت نه وي نو تاسو له سیم کارت څخه قرضه هم اخیستلی شئ. په دې باندې کلیک کړئ تاسو ته پیسې درکوي. دارنګه د 3G فعالول نو دا سیټینګ دی او د انټرنیټ جوړښتونه یعنی VPN دا هم یو سیټینګ دی او د کریډټ زیاتول. کله چې تاسو یو کارت جمع کوئ کله چې کریډټ کارت جمع کوئ نو تاسو دلته د کارت شمیره ورکړئ او دلته هم په لیږلو باندې کلیک کړئ نو تاسو کارت په اتومات ډول خپل سیم کارت ته جمع شي. او لاندې تاسو ته ښکاري د 4G فعالول. دا هم یو ډول سیټینګ دی. او لاندې تاسو ته ښکاري د پیرودونکو خدمت. کله چې ستاسو په سیم کارت کې کومه ستونزه رامنځته شي او غواړئ چې مخابراتي شرکت سره اړیکه ټینګه کړئ نو تاسو دلته د پیرودونکو خدمتونو باندې کلیک کړئ. تاسو په اتومات ډول به ستاسو له دې مخابراتي شرکت څخه سره خپله اړیکه ټینګه شي او څه ستونزه چې تاسو په سیم کارت کې وي کولی شئ چې هغه حل کړئ. همدارنګه پورته دا تاسو ته ښکاري دا چې تاسو ته ښي طرف ته کش کړئ تاسو ته MTN مخابراتي شرکت راخلي. نو دا هم هماغه حساب د انټرنیټ کڅوړې کومې چې تاسو خوښې وي تاسو چې کوم ډول سیم کارت استعمالوئ نو تاسو هغه چوپړتیاوې کتلی شئ. د روشن، د اتصالات او د سلام دا 5 واړه شبکې په افغانستان کې اویلیبل دي او 5 واړه شبکې کار کوي نو ځکه دا ټولې 5 شبکې تاسو ته دلته درکوي. همدارنګه په دې کې نورې چوپړتیاوې هم موجود دي. کله چې موږ په اتصالات کې په چوپړتیاو باندې کلیک وکړو نو دلته موږ د سیم کارت نوعیت هم تغییرولی شو. خپل سیم کارت نوعیت چې تغییر کړئ نو تاسو ته انټرنیټ ډېر ارزان درکوي. همدارنګه په روشن کې موږ کولی شو چې خپل انټرنیټ له یو سیم کارت څخه بل سیم کارت ته انتقال کړو. نو دا د نن ورځې ډېره ښکلې او زبردسته ویډیو. نو که غواړئ چې نورې ویډیوګانې وګورئ نو چینل سبسکرایب کړئ او نور دوستانو سره هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.